دغه راپور کې به درته دا وایم چې دغه سړک به څه وخت جوړیږي، په څه کیفیت به جوړیږي، څومره خلک پکې مصروفه دي او څه وخت به له خیر سره دغه چارې بشپړېږي. څه کم 4 کیلومتره پرایم کوټ تر سره شوی دی. نورې د کمپاکشن فیصدي په د سپیک مطابق چې کله پوره شي بیا وروسته د هغې نه د بلې طبقې اجازه ورکوو. امو دیگرکی بیایم چای دیگه خب هوای سرد باشه بیشه چای هم دم که شما هم که آمدین براتون چای دم کنیم. نه دوبه تر اوسه دې داسې کړي چې داسې د زړه کار دې نه وي کړی وای چې ځه څه کوم زه به یو څو ورځې پرې ګرځم راګرځم. د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د احلا میډیا قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه. درنو لیدونکو د یوې بلې لویې لارې د جوړولو چارو ته راغلي یو چې له کابل تر کندهاره پورې به د سړک د جوړولو چارې وي. درنو لیدونکو دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده له کابل، میدان وردګ، غزني، زابل، کندهار، هلمند تر هراته پورې دغه لویه لار باندې هره ورځ په زرګونه موټر تګ راتګ کوي. خو په ډېرې وړوکي سړک باندې چې له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره خلک مخ دي، له ترافیکي حادثاتو سره خلک مخ دي، خوشبختانه چې د ټولګټو چارو وزارت له خوا نه دغه سړک جوړېږي. نو درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شی به راسره ملتیا وکړئ. په دغه راپور کې به درته دا وایم چې دغه سړک به څه وخت جوړېږي، په څه کیفیت به جوړېږي، څومره خلک پکې مصروفه دي او څه وخت به له خیر سره دغه چارې بشپړېږي، څه ډول ډیزاین شوی دی. نو تاسو هم تر اوسه شی به راسره ملتیا وکړئ. د دغه سړک بشپړ جزئیات به له تاسو سره شریک کړم. درنو بیا هم سلامونه. درنو لیدونکو تاسو ماشاءالله ولیدل چې ډېر په چټکۍ سره د کابل کندهار د سړک د جوړولو چارې روانې دي. خوشبختانه چې نن مې ترڅنګ د ټولګټو چارو وزارت محترم انجینر صاحب ترڅنګ دی له ده به د دغه پروژې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریکوو. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که د پروژې په اړه معلومات سره شریک کړئ د کمپنۍ نه تر دغه ځایه پورې چې اوس زه ورته دلته ولاړ یو څومره کار له خیره سره شوی دی؟ مننه، سلامات اوسئ. لکه څنګه چې تاسو وویله دغه پروژه د کمپنۍ د پله څخه د تورې تیږې پورې تقریبا 40 کیلومتره طول لري. فعلا د دې پروژې تقریبا 4 کیلومتره بیس کورس سرته رسېدلی دی او دغه اسفالت طبقه چې د بینډر کورس طبقه دا تقریبا 3.5 کیلومتره دا سرته رسېدلی ده د بینډر کورس طبقه او پرایم کوټ چې ورته وایي سره څه کم 4 کیلومتره پرایم کوټ تر سره شوی دی. نورې چارې د پروژې لکه لښتۍ دی، آر سی سی د پله چارې دي، ساختمانونه هغه په خپل حد کې سره روانې دي. سب بیس و سب ګریټ و امباکمنټ و کندنکاري و فیلینګ د پلچکو بک فیلینګ و دا چارې هم په خپله برخه په هر ځای کې په سیکشنو کې سره روانې دي. سره انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. د وزارت خوا نه دغه شرکت ته چې تاسو دغه سړک د جوړولو چارې ورکړې څه ډول پروپوزل ورته ورکړل شوی دی؟ یعنې په څومره په کوم کیفیت به دوی کار کوي او د دې ترڅنګ هغه د پای نیټه به څومره وخت ورته ټاکل شوی تر څو پورې دوی دغه پروژه تکمیل کړي؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هره پروژه خامخا قرارداد کیږي او په قرارداد کې او تخنیکی مشخصات ورکول کیږي. قراردادي شرکت چې د تخنیکی مشخصاتو مطابق هر کاري آیټم باید پرمخ یوړل شي او موږ بیا دلته یو مشترک ټیم یو 4 کسیزه ټیم دلته توظیف شوي یو چې زه خپله شخصا د لابراتوارو مسؤل یم. د هر بخش سمپلینګ به کوم په لابراتوار کې به ټیسټونه کوم وقتا فوقتا تر څو د ټیسټونه او د مواد د تخنیکی مشخصاتو په رڼا کې وکارول شي په پروژه کې سره چې دا د کیفیت څخه موږ باید مطمئن سو. دا خپل سره دغه ډاډ ورکوو موږ خلکو ته. انجینر صاحب تاسو ویل چې زه خپله د لابراتوار یعنې تضمین کیفیت برخه کې تاسو په کیفیت کې دلته کار کوئ یعنې کیو سی انجینر یې.
نو هیوادوالو ته څومره اطمینان ورکوي چې دغه سړک به څومره لوډ اخلي، یعنې که چیرې بارداره موټر پې باندې راځي څومره لوډ به دغه سړک واخیستلی شي، او د کیفیت په اړه به هیوادوالو ته څومره ډاډ ورکړي؟ د لوډ په اړه چې څومره لوډ به اخلي، خو وخته سروې سوې ده، ټرافیک سروې هم سوې ده، دغه طبقات چې ډیزاین شوي دي دغه لوډ ته په کتو سره ډیزاین شوي دي سره. نو موږ کوشش کوو چې دغه اخري حد پورې دلته د کیفیت مطابق د قرارداد مطابق د تخنیکي ځانګړتیاو تطبیق کوو، عملي کوو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ شپه ورځ دلته کار کوو، په پروژه کې یو، په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې، په هر رقم حالت کې موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې موږ بس د کیفیت څخه تاسو ته ډاډ ورکوو. ډېره مننه. یعنې د وزارت د خوا نه چې کوم پلان دغه شرکت ته ورکړل شوی دغه پلان مطابق روان دی؟ بالکل د پلان مطابق روان یو سره، او انشاءالله چې سږ کال دغسې وعده ده د شرکت د خوا چې دغه پروژه به سږ کال دغه اول لاټ دغه 40 کیلومتره انشاءالله تکمیل شي د خیره سره. ډېره مننه انجینر. خواهش کوم. سلامت اوسئ. آقای صاحب تشکر بسیار زیاد. چطور هستین؟ خوش هستین؟ سرک جور میشه؟ خوش نیستیم، بخیر زیاد خوش هستیم. مثلا سرک با ما جور شود، مردم رفت و روی زیاد میشه، از زیاد جنجالای مردم کم میشه، با خاطر که سرک بیروبار است. مثلا زیاد موترها پسر هم میره، اینجا که سرک او رفت میشه یا آمد میشه، با خانه ما سرک خوب جور میشه، جور میشه. ما خوش هستیم همیشه. شاید دیگه جا هم تو کار شد، ما همیشه خوش هستیم. با ما دولت خدمت میکنه، کار میکنه، ما همیشه از پیش خوش هستیم. تشکر آجی جان. امی سرک جور میشه، اگر تو انجینر میبودی چی تغییرات در زمین آوردی که باشه از این قدم خوبتر میشد؟ خود دیگه انجینرایی که هست دیگه خوب اونه ما کار میکنه دیگه، ما انجینر میبودیم مثلا با تجربه روی صف پیدا میامدیم خانه جور شد فضل را، یک گلدان هم جور میشه دیگه، یک درخت هم شانده میشه. این درخت چی که یک گپ خوب زدی؟ یک گوسونه مگه یک پارکک مارکک جور شد، ما بین گلدان ملدان مثل سرک کمپانی وره. اما دیگر کی بیای موجه چای دیگه خوب هوای سرد باشه، بیشه چای هم دم که شما هم که آمدین براتون چای دم کنم. نه دوباره اوجی جان میگه از اینکه میری تا کندار، ولایت میدان وردک، غزنی و زابل، کندار، هرات، هلمند، امی ولایت ها است، امی سرک کو طرف که است یام بخیالم که خراب است. شما دیگه خواستان چی است؟ به خاطر کی را که است زیاد بیروبار داره، زیاد مردم؟ 2 سال پیش هرات رفته بودم، 2 سال پیش مگرم زیاد خراب بود. در کجا میدان، در وردک، همه تو جای کار بود، همه جا همه تو مثل اینجا یکم پروژه کار میکنه سرک. حالا که جوش مثلا او ساعت 1 شب روز میرسه، یا ساعت 8 ساعت برسه. 8 ساعت میرسه از کابل قندار. از کابل ساعت هم کم میشه. آده ساعت خب چرا که دو طرف هم شو رفت میشه تا آمد آده ساعت هم کم. تشکر آجی جان. سلامت باشید. خوش باشید. سلامت باشید، شما خوش باشید. هم سلامونه. درنو که تاسو وینئ چې همدغه د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو لپاره مختلفه ماشینري دلته په کار مصروفه ده، او د هیوادوالو لپاره په دغه سره ګرمۍ کې ښایسته ځوانان کار کوي. نو له ده څه هم خبرې کوم چې څنګه دي کارونه، څنګه دي، او دا به بالخصوص د خپل ماشین په اړه معلومات له موږ تاسو سره شریک کړي. ډېره مننه ګرانه که لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. وعلیکم سلام. ستړی ماشه، نوم مې سیف الله ده، د کابل څخه به دلته راغلی کاروبار کوو، بس دغه سرکسازي کارونه کوو چې لګیا یې پکې. بس دا ماشین ده پکې لګیا یو، کار کوو، سرک په مخ بیایو. ډېر ښه. ما ورته لکه چې یو ځل د تور دیګو زه هم لیدلي و، هلته ماشینري باندې مصروفه وې. هغه وخت بل ماشین و در سره؟ هغه بل شرکت و، یو دانه بل شرکت و په تور دیګو کې د میدان وردګو کې هلته لګیا وم. اوس هم دغه شرکت را بدل شوی یم، کندهار ته تللی وم اختر نه مخکې. هلته به ډېره ګرمي وه، اوس رالم دلته. والا اوس هم نو ګرمي ډېره زیاته ده. پرین هم تاسو ته کې چې دغه سره ګرمۍ کې کار کوئ، نو تاسو نه ډېره مننه. نو څنګه دي د تیر چارې څنګه دي، او د ترڅنګ ماشینونه څنګه دي، څومره ورته ماشینري راوړل شوې ده، او دغه د دې سرک لپاره بسنه کوي او که نه؟
والا نام سړک دپاره اوس دا ډېره صحیح بسنه کې 2 4 5 پیټیارې دي 2 ټنډمې دي 2 پیور ورته لګېدلې دي ښه صحیح بسنه ورته کې وسکار ده په مخ ښه صحیح روان ده پرون مو تر شپې تر 2 بجو پورې راغله شپه تر شپې 2 بجو پورې کار کوو ورسره هم د ګرمۍ کې لګیا وو هم د شپې لګیا وو والا کار بس کار ده مجبوري ده کوي ډېره مننه نو څنګه دی تا ګنجشکا کې طلایي د دا څه شی دی دا څه کار کوي او د دې دنده څه ده داسې چټي زغلوي رزغلوي ما ګنجشکا کې طلایي چې دا چې دا غونډ ساره کار چې دا پیټیار کمپکشن دا پیټیار دی دا پیټیار وایي هغه بل چې دا طبیعت ټنډم وایي چې دا مخته لیوه هغه ورته کې ضربې سره کمپکشن ورکوي دا چې دا ساره هم کمپکشن کوي هم سړوي نو دغه پی ټي آر ماشین دغه چې څو ځله تاسو ورته ځای ورته مشخص کوئ څو ځله پرې وګرځي یعنې دا هغه خپل کمپکشن پوره کوي هر یو پاس وایي شل ځله یو پاس پې وایي او د نټیرا چې دا 7 پاسه وایي او د وټیرا چې دا شل پاسه وایي ښه صحیح پوره کمپکشن اخلي ښه هم سړک سړی هم کمپکشن اخلي هم کوم اجاره چې دی مغاړنګوي ورسره نو دا ماشین زه چې وینم ډېر پخوانی دی د دونه نوي موډلونه شته دي که نه تاسو نه دي وړي یا دلته افغانستان کې نه شته دي شته دا نوی موډل ده خو چې شي د رنګ نه زوړ ده نوی موډل ده ګوره شاته ګوره دا بل چې نټیرا پیټیار ده دا هم زوړ موډل و خو رنګ یې ورکړی اوس دا ټول نوي موډل دی خو دې کې بیا زاړه موډل دی هغه بیا دا نوي موډل اوس ماته ښه ده ځکه چې اساسه دی ډېر ښه نو څنګه لیدونکو ته څه پیغام لرې هیوادوالو ته دغه سړک ورته جوړوي زه فکر کوم هیوادوال هم خوشحاله دي چې د کابل کندهار سړک دولی نه شي نو خلک به حتما ورسره حد کېږي ته هیوادوالو ته څه پیغام لرې زه هیوادوالو دا پیغام لرم چې سړک نه کیدای شي موږ نه ډېرو ته خوشحاله وي سړک ته ولې په دې چې په دې ترانزیټي لاره کې بیروبار وي ټکرې کېږي باید دوی هر وخت اصول مراعات کړي موږ داسې نه وایو چې موږ سړک جوړوو بس خاص د موږ دپاره هر چا دپاره دا سړک دی باید هر سړی اصول مراعات کړي موږ یې مراعات کړو بل یې مراعات کړي او بل په دې چې زموږ وطن دی باید خدمت ورته وکړو تر اوسه دې داسې کړي چې داسې د زړه کار دې نه وي کړی وای چې ځه څه کوم زه به یو څو ورځې پرې ګرځم راګرځم نو هسې ته ساری تېر که داسې خو به دې نه وي کړي نه والا کله چې لږ شیطان هم بزي راکړي یا پیسې نه وي مجبوري راته وکړه هسې د طبیعت ورته خراب والا طبیعت مو چېرته خرابېږي چې یو طرف کور شي بل طرف بې پیسګي شي شرکتونه ځینې شرکتونه دې پیسې نه ورکوي خو دوی معلومات نه دي هلته انوایس نه ورته راوځي د دولت لخوا نه کمی مونږ اوله نه هر څه چې لګیا د زړه د خلاصه کار کول په دې چې د مونږ وطن دی باید خدمت ورته وکړو زه چې په دې کې زه وغواړم چې په دې کې غلطي وکړم نو ما نه انجینر پوښتنه نه کوي ما نه خدای پوښتنه کوي پوه شوې ولې ځکه چې خپله معاش اخلم لاس تڼی کړم باید په ښه زحمت سره خپل لاس تڼی کړم په خپل حلاله معاش واخلم ډېره مننه ګرانه تاسو نه هم ډېره مننه درنو لیدونکو ماشاءالله همدغه ځوانان دي چې انرژي مصرفوي او د ګران هېواد د آبادۍ لپاره کار کوي نو درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسۍ شېبه راسره ملتیا وکړئ بیا هم سلامونه ما چې حاجي صاحب ولیدو دغه سړک جوړول ته ډېر په ځیره ځیره کتل حتما دغه سړک ورته ډېر خوند ورکړی حاجي صاحب لومړی د نوم واخله او څنګه دغه کار جریان دلته لري د ارغندي یم څوک خوشحاله نه ده چې یو ښه شی و خوشحاله ورته نه وي آبادۍ ته خو د شکر به باسو چې دا سړک د موږ جوړېږي و هغه کېږي حاجي صاحب نو ته به همدلته په ارغندۍ کې اوسېدلی وې زه دغلته لاندې دغه چلتن مکتب څخه مې کور ده په دغه لاس کې مې کور ده دغه سړک په اړه نور داسې معلومات شریکه چې مخکې وختو کې جوړېده هغه وخت کې څومره ماشینري نه ولا د ظاهر له وخته د ما په یادېږي چې نه جوړېده نه هغه کېده دا خو چقري ول هغه ول اوس هغه جوړ سوی فضل دی خدای هغه جوړ سو اوس که دا سړک جوړېږي دغه بل سړک هم د موږ جوړ شي چې هغه هم تنګ ده خو دا وینې چې په ورځ هغه ډېرېږي حاجي صاحب دلته ځینې خلک خفه وو چې دا سړک چې کوم تېرېدل دا ځکه دوی کورونه دوکانونه کې ولاړ نه زه وایم هر څه چې هغسې آبادي کېږي قیمت اضافه کېږي و هغه کېږي نو دوی ته ګټه شو چې قیمتونه و دا څنګه ښه نه څه دی کور مخې قیز شو هغه څه دا ډېر څلوېښت کاله اوس وینې چې بیروبار په هغه سړک کې هره ورځ 2 او 3 مړه کېده هغه سړک تنګ و سړک تنګ و موټروانان هم بېغوري کوله او ټکرونه کېدل هره ورځ والا طالبان هم شهید موټر اسکیل ولګېده
څلور نفره طالبان هم شهیدان شول همدغه هفته کې هره ورځ 2 او 3 سیاسر ورشی لګېدم نو صاحب ځکه ته په همدې ساحه کې اوسې که داسې غوښتنه دې وایي که په دې سړک هغه کار شوی وای نور به هم بهتره شوی والا هغه بل سړک هم که جوړ شي موږ خوشحاله یو هغه تنګ ده هغه سړک هم تنګ ده نه د دې ترڅنګ که مثلا دلته نور دا برداره شوی وای ګلدانونه پکې جوړ شوي وای ګلدانونه سړک دا خو چې هر څومره لوی شي ښه ده دا همدغه و هغه بل سړک چې یو سړک هم شي تنګ ده ګلدانه جوړې شي برقونه پکې ولګېږي نور ښار ده موږ ملت هم خو ورځ په ورځ هغه نه وي پچق نه وي کار دی موږ ښه ګلدانونه پکې ښه ګروپونه پکې ولګوو نور له ده نه څومره خوند به درته ښه څه یوه زندګي ده شکر آرامه یو نه غلاسته و نه اغسته وایي صاحب ډېره مننه خیر اوسې خیر اوسې تشکر انشاءالله اوسې درنو لیدونکو بیا هم سلامونه خوشبختانه چې د همدغه لویې لارې د جوړولو مشر انجینر صاحب چې د همدغه پروژې مسؤلیت د سره دی را سره په څنګ کې دی درنو لیدونکو له ده پوښتنې کوم چې سړک چارې څومره جریان لري او له خیره سره څه وخت به تکمیلیږي او دې ترڅنګ څو شفته کار په باندې کوي او دې ته ورته نورې پوښتنې هم لرم انجینر صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ لومړی لیدونکو ته ووایي چې د کابل له پله څخه تر دغه ځایه پورې اوس څو لیره کار په باندې شوی دی قیر چارې چېرته روانې دي همدارنګه د نور کوم طبقات چې دي څه ډول یې چارې روانې دي مننه ژوندي اوسئ خدای مو خوشحاله لره د کمپنۍ د پلنه چې اوس موږ فعلا کوم کار روان کړی دی په څو ساحو کې په مختلفو ساحو کې کار جریان لري چې د اسفالټو طبقه 4 کیلومتره تکمیل شوې ده او اوله طبقه بندر بسکورس هم مسلسل مخکې را روان دی د هغو نه مخکې د سبیس طبقه را روانه د هغو نه مخکې د امباکمنټ او د ډاکون ساحې چې کومې دي په اصطلاح فیلنګ او دغه طبقات هم انشاءالله د ارغندۍ تلاشۍ پورې د تکمیلېدو په حالت کې دي نو همداسې په تسلسل سره ټول کارونه جریان لري د هغو نه مخکې د پلچک په کوم سنګکاري او آر سی سی کانکریټونه چې هغه انشاءالله د تکمیلېدو حالت کې دي 80% تکمیل شوي 60% استراکچر د مخ پاتې دي نور یې کارونه انشاءالله تکمیلي دي انجینر صاحب ډېره مننه د سټاف معلومات او همدارنګه د ماشینرۍ په اړه معلومات سره شریک کړه څومره ماشینرۍ لرئ څومره سټاف لرئ او په څو شفتو کې دوی کار کوي نو ماشینرۍ په مورد 3 نوې اراده ماشینرۍ مختلف النوع ماشینرۍ کار کوي چې په هغو کې قوي ماشینرۍ شامله ده لکه قیر پلانټ او د نور ګریډر او اکسکاواتورونه او ډام ټرک او 153 نفره کار کوي چې په هغو کې 8 نفره غیر فني کارګران دي او نور فني دي چې په بخش د اسفالټ او د کانکریټ او د تخنیک د فابریکې په دې شیانو کې کار کوي ډېر ښه انجینر صاحب ته راشو د تضمین او کیفیت برخې ته دغه اوس چې د کومه طبقه تاسو په باندې دغه سړک باندې اچوئ دا دې طبقې ته څه وي او دې ټیسټونه تاسو څه ډول اخلئ یعنې کوم وخت چې ټیسټ ښه رزلټ ورکړي کامیاب ټیسټ دی دا طبقه د امباکمنټ طبقه ده چې د دو د کمپاکشن فیصدي په د سپیک مطابق چې کله پوره شي بیا وروسته د هغې نه د بلې طبقې اجازه ورکوو نو دې ته د امباکمنټ طبقه وایي او د کوالټي په مورد موږ مکمل تضمین ورکوو ټول ملت او وطنوالو ته چې انشاءالله په کوالټي کې هیڅ نوعه خطي نه راځي مطابق د سپیک او د مشخصاتو د پروژې کاریږي طبقه په طبقه کوم طبقات چې وروسته د هغې نه چې ټیسټونه کامیاب شي پاس شي بیا وروسته بله طبقه کار وبولي انجینر صاحب مننه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا یوه لویه ترانزیټي لاره ده او موټر پې باندې بارونه راوړي یعنې دغه سړک څومره لوډ اخیستلی شي تر څو پورې په هرات اسلام قلعه کې موټر بار شي او دلته دغه سړک ته زیان ونه رسي هغه کوم لوډ چې ورته په ډیزاین کې محاسبه شوی 12 ټنه په اکسل لوډ باندې د هغو مطابق کار روان دی او هغه د هغو تضمین هم موږ کوو چې انشاءالله د ما مطابق کار کېږي انجینر صاحب ډېره مننه په وروستیو کې عام هیوادوال ستاسو سره څومره همکاره دي چې تر څو پورې تاسو ته هغه ممانعت ونه کړي یا مثلا تاسو سره همکاري وکړي انشاءالله تر اوسه کومه ستونزه نشته هیوادوال ټول د موږ سره همکار دي د الان د سړک په غاړه چې کوم کسان اوسېږي مسکوني ساحې د موږ سره کوم ممانعت تر اوسه نه دی کړی او په هر عرصه کې موږ سره همکار دي او حاصل قیاس د منطقې دپاره هم دا یو اقتصادي کار دی چې
اقتصاد منطقي ورسره جګېږي په ساحې ته چې کوم نږدې کورونه او دوکانونه دي دا ټول انشاءالله ستونزه نشته ده. انجینر صاحب مننه. په وروستیو کې معلومات شریکه چې له خیره سره تاسو ته د وزارت خونه څه وخت پلان درکړل شوی دی تر څو پورې دغه چارې به د کومه ساحې پورې بشپړېږي او له هغې نه وروسته به څه وخت پیل کېږي؟ نو د دغه اولې طبقې د اسفالټو چارې به انشاءالله سږ کال تکمیلېږي ته سرپله پورې پلان ته سرپله پورې دی انشاءالله تکمیل بشي حتما انشاءالله تکمیلېږي. پلان هم دغسې د وزارت د خام دغه پلان دی نو د هغو مطابق ماشینري ورته پلان شوی د هغو مطابق پرسونل په ساحه کې کار کوي د ما پلان مطابق په ساحه کې کار جریان لري. روزانه د نظارت ټیم د ټولګټو د وزارت د ساحې نه څارنه کوي دغه مطابق دغه د هدایت مطابق کارونه جریان لري. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ ګرمي هم ده نو تاسو نه ډېره مننه. مننه ژوندي اوسئ خدای مو آباد لرئ. تاسو نه مننه چې د وطنوالو سره د پروژې د بازسازۍ او د وطن د بازسازۍ غږ شریکوئ. خدای مو ژوندي لرئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو نو که چیرې زما نه کومه پوښتنه پاتې شوې وي تاسو کولی شئ خپله پوښتنه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ تر څو په بل ځل راپور چې کله موږ له خیره سره جوړوو همغه پوښتنه به زه له انجینرانو پوښتم. له تاسو ډېره مننه.